افغانستان پاکستان مات کړ. ګران اوریدونکو السلام علیکم. د معلولینو د نړیوال سیریز سیالیو په دویمه لوبه کې نن افغانستان معلولینو لوبډلی پاکستان ته په شپږ څلوېښتو منډو ماتې ورکړه. په پیل کې پاکستان پاچا وګټله او د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه چې په ټاکل شوي 14 اورونو کې افغان لوبډلې 142 منډې جوړې کړې چې په توپ وهنه کې محمد الله 80، جمیل شاه 40 او محمد اشرف 25 منډې جوړې کړې. پاکستان د ورکړل شوي هدف په تعقیب 114 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره شیرین آغا 4، زبیر 2 او حزب الله او جمیل یوه وکټ واخیسته چې له دې سره یې لوبه وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی شیرین آغا اعلان شو. د یادونې ده چې د ورښت له امله لوبه 14 اورو ته کمه شوې وه. تر دې وړاندې افغانستان بنګلادیش ته هم ماتې ورکړې وه. دغه سیالۍ د نړیوال سیریز په نوم د بنګلادیش، پاکستان، افغانستان، هندوستان او کوربه انګلستان ترمنځ پیل شوي دي چې خوشبختانه افغانستان خپلې لومړۍ دواړه لوبې وګټلې چې لومړۍ لوبه کې بنګالیان او بیا یې نن دښمن هیواد پاکستان مات کړ. تاسو ټولو دوستانو ته د دغه اتلانو بریا مبارک وي. دا وه د افغانستان او پاکستان د معلولینو ترمنځ د لوبې په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله تمام.